سایل صاحب وایي چې مونږ تل د زړه په ورکه پسې ګرځو. مونږ تل د زړه په ورکه پسې ګرځو، بختور دی چې په خپل زړه یې اختیار دی. ستا د درد دولت یې ډېر دی جمع کړی، سایل هغه خوار سایل نه دی مالدار دی. سلامونه ملګرو، ستاسو ملګری نیازه خان یم او زما د ډېر وخت نه دغه یو ارمان مې ځکه و چې زه د پښتونخوا په غرونو کې ګرځم، کله یو خوا کله بل خوا، خو زه به چې کله د ملکنډ نه راتلم یا به د خپل کلي نه ملکنډ په لاره تلم، نو ما به د ملکنډ بره چې کم دغه سړک دی د دې نه چې به مې ښکته دغې لارې ته کتل، نو زما په زړه دا ارمان و چې ولې نه یو وارې هم د ملکنډ نه په دغې لار باندې پیدل لاړ شم. کله چې زه د ملکنډ نه را روان شوم او په دغه لاره باندې را روان وم، نو ذهن ته مې رنګ رنګ شعرونه راتلله. دغه یو ټپه هم مې ذهن ته راتلله چې د ملکنډ په سر به خیجو، خو زه د ملکنډ په لاره کوزېدم، خو دغه ټپه داسې ده چې د ملکنډ په سر به خیجو، په پنجدارو څپلو ووښه میخونه. او یا د خوشحال بابا دغه شعر دی، مونږ داسې اورېدلي ملګرو نه چې هغه دغه یو شعر لیکلی و. شعرونه خو د خوشحال بابا ډېر دي، خو دغه د ملکنډ په حواله باندې مونږ د ملګرو نه دغه یو شعر اورېدلی و چې په دې لار د شاسوارو ختل ګران دي، په دې لار د شاسوارو ختل ګران دي، ګوډه صوبه باندې خیجې ملکنډ دی. نو بس په دغه لاره باندې را روان وم، دغه دمه مې وکړله، مازدیګر مونځ چې مې کړی دی په ملکنډ کې او را روان شوي وم. نو بس اوس وخت خو راته نه دی معلومو، خو تقریبا 3 ساعت په شوي وي چې زه را روان شوی یم، او بالکل په 6 بجې را روان شوی وم او 6 منټه 7 بجې دي چې بس د دغې غره دغه یو څو قدمه اوس پاتې دي، بس دغې لویې لارې ته کوزېږم، بس بیا پیدل پیدل د دې نیر په دې غاړه باندې خپل کلي ته ځم. نو کوشش کوم چې وګرځم په دې خپلو غرونو کې، په دې خپلو غرونو کې. بله ورځ دغه ځای پورې راغلی وم، نن په دغه لاره باندې روان یم خپل کلي ته، او کوشش به کوو چې یاره دغسې وګرځو. ما دا ذکر کړی و چې زه د پښتونخوا کې ګرځم یا نورو سیمو ته ځم، زه به یو ویلاګ را جوړوم او هغه به له تاسو ملګرو سره شریکوم. ما مخکې هم ویلي او اوس هم وایم چې زه ډېر نه پوهېږم، خو د خپلې پوهې مطابق په دغه ویلاګ را جوړوم او له تاسو سره به شریکوم. نو راځئ، دغه مې د یوټیوب چینل دی د نیازک ویلاګ په نوم باندې، دغه خوښ کې د ملګرو سره هم شریک کړئ چې هغوی ورته هم راشي او د پښتونخوا ښایستونه وویني، د نورو سیمو د ژوند جواک د حالاتو نه خبر شي. کوشش به مې دغه وي. نو ډېره زیاته مننه، خولي دي، ګرمي ده، په شکال دی او لاره ده، کور ته روان یو. الله مو ښاد آباد ساته، د لوی الله په امان. خبرې درځي او کنه زه ډېر خاماره ما بدمعشي ولا کنه وړې جوړې تک نه سالم